نو د سره څخه چې دا خبره په یاد وکړو چې په دې دنیا کې نو دا درې ډلې خلک دي. اوله مؤمنان دي، سوچ حال دي، درېیمه ډله نو منافقان دي. د مؤمنانو حال الله تعالی په پنځمه آیاتو پورې بیان کړي، د هغو صفات یې بیان کړله او هغه صفات هم داسې سره لازم وه چې موږ یو د بل اعتبار نه سره تړلي دي. مثلا که سړی پر قرآن ایمان لري چې کتابونه رد کړي هغه نه مني. اوس یو سړی مؤمن دی وایي زه قرآن منم چې دا د الله کتاب دی، تورات انجیل و زبور نه منم چې د خدای کتابونه دي، اوس هم مؤمن نه بلل کېږي، کافر بلل کېږي. یا یو سړی داسې وسي بله وایي چې زه تورات و انجیل خو منم لکه د یهودو نصارا قرآن نه منم، نو هم کافر بلل کېږي، بلکې ګرده به مني. مګر په منلو کې به دا فرق وکړي چې قرآن باندې زما ایمان دی چې د خدای کلام دی، مګر وکړي اوس د عمل دپاره دی قانون دی، په ده باید عمل وشي. تورات و زبور انجیل منم چې د خدای کلامونه دي، مګر بیا نو هغه منسوخه سوي دي، اوس عمل په ناروا دی، دغسې پر هغو ایمان دی. داسې ایمان به نه پرېږدي چې اوس هم وایي که چا عمل په کوه روا دی، پروا نه لري. نو برکه هغه کم څوک موږ یهودو نصارا سره ومنسو سره یو شی صفت مونږ سره غذا ولې سره روا دی، یا هغه چې دوی مني چې دا د خدای کلامونه دي، مګر ووایي به چې اوس منسوخه سوي دي، د خپل عصر دپاره چې هغه قابل قبول وه، د عمل وړ وه، اوس د عمل وړ نه دي. نو بهرحال موږ دا خصوصیات یې پرلټوي دي، د ایمان که پر دغه کتاب دي که پر هغو کتابو، د هغسې ایمان پر غیب و، د هغسې اقامت لمانځه، زکات ورکول، دا ګرده شیان چې وه دا صفات د مؤمن دي. تر هغه وروسته یې د کافر حالات بیان کړي په دوه آیات کریمه کې چې ان الذین کفروا بل ختم الله علی قلوبهم و، د دغه کافر حالات په دوه آیاتو کې راغلي. تر دې او اخواته بله ډله چې شته هغه ډله د منافقانو. منافق دې ته ویل کېږي چې د مسلمان سره هم دی، د کافر سره هم دی. نو دوی خورا خطرناک دي، ولې دوی په هره بڼه کې الله دلته داسې استعداد کړي دي چې بس یا پلا چې دا خوله خلاصه کړي، دا رقم غوړې غوړې خبرې به وکړي، هغه مؤمنان چې وایي هغه څومره کلک دوست دي. بیا چې کفارو ته ورسي د کفارو سره دوی دا رقم غوړې خبرې کوي، هغه کافران چې وایي دا څومره زموږ کلک دوست دي. دلته استعداد الله پاک قوي استعداد ورکړی دی، دا خپل ځان په هر رنګ کولی شي، زموږ هغه رقم چې په هغه جامه باندې کول کېږي. نو چې خطرناکه دي الله پاک د حالات په 14 آیاتو کې بیان په 14 آیاتو کې ګوري خپله په دې پوه شواست چې الله د منافق ډېرې نښې بیان کړي، وایي اوس بیا نو مؤمنان وپېژني، باره به نه ځینې ورک کېږي که نه، دا زموږ خو ځان دونه پټوي چې سړی هر څه یې لیکي ورته کېږي نشي پېژندلی. نو الله یې دا حالات ډېر بیان کړه، صفات یې ډېر بیان کړه چې یعنې اوس به کېدای شي د مؤمن څه به منافق باره پټ نه شي، نو دا منافق دا مؤمن نه دی وکتي نه دی خطابات شي. نو دا د نفاق لپاره ما 14 آیات شول. په دغه 14 آیات الله پاک اکتفا نه ده کړې چې تاسې باندې وایاست په قرآن کریم کې ما 14 آیات د منافق باره کې راغلي. د منافق دپاره اخواته سمنم سورت المنافقون د منافقانو ټول صورت د دوی په باره کې. نو هر ځای چې د منافق بحث شروع سوی دی، الله پاک په هغې کې اشباع کړی ده، پوره پوره بیان کړي دي. په صورت براءت کې هم د دوی خورا ډېر حال بیان کړی دی. مال د منافقون په صورت کې ګرد صورت د دوی د بحثه ډک دی. دلته چې بحث راغلی مال د مؤمن دپاره 15 آیاته کافي سو، د کافر دپاره چې سمنم کافر 2 آیاته کافي سو، د منافق دپاره 14 آیاته مسلسل راځي. دلته دا دی چې دوی مال په هره بڼه کول کېدی شي. مګر منافق نو زده کړي 2 قسمه منافق موږ لرو. یو هغه منافق دی چې هغه په زړه کې کافر دی، مګر په ظاهر اسلام خلکو ته ښکاره کوي، دغه منافق تر کافر بدتر دی. قرآن کریم کې راځي ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. منافقان چې دي بېشکه دا د دوزخ په هغه لاندې درجه کې دي، سخت عذاب د دوزخ چې هر څومره وړاندې کېږي عذاب یې سختېږي، دا یې قانون دی. نو دوی په هغه درک اسفل په هغه لاندې مرتبه کې په هغه لاندې حصې کې د دوزخ دی، د منافق داسې سخت عذاب. نو د ما په ظاهر اسلام ښکاره کوي، په باطن کې کافر دی. دغه منافق د کافر حکم لري چې دوی باید خامخا قتل شي. بل قسم منافق موږ لرو هغه دا دی چې په زړه کې خو مؤمن دی، دلته چې اعمالو ته راسي د زموږ څخه دغسې اعمال کول کېږي چې باره سړی فرقونه چې دغه اعمال خو نه د مؤمن رښتیا کوي، مګر په زړه کې ایمان لري، په کفر نه دی خوشحال، سلم مؤمن دی، مګر دغه ګناه یې ځي. دې ته نو منافق عملي ویل کېږي، منافق اعتقادي نه دی، د دې مرګ نه دی واجب. دا دغسې ګناه کبیره ده چې دی یې کوي. سم دم پر ایمان باندې عاقبه لري، خدای پاک منې، رسول منې، ګرده په زړه کې یې موجود، دا نه معنه چې ما د تا ته ښکاره کوي. سم دم قلبي مؤمن دی، مګر دغسې ظاهره دغسې لړو چټو دی چې پر لاس ورغی هغه کوي. دا رقمدانو په ګناه کبیره کې ولاړ دی، کافر نه ورته ویل کېږي. دلته په دغه ځای چې دا بحث روان دی، دا د هغه منافق عقیدوي غیر روان دی، په باطن کې کافر دی، په ظاهر باندې ایمان ښکاره کړي دي. نو دغه الله پاک داسې بیانوي وایي ومن الناس بعض د انسانانو څخه من هغه څوک دي یقولو چې هغه داسې وایي
وآمنا بالله آمنا موږ ایمان راوړی دی بالله پر الله باندې ایمان راوړی ودا غره کوم ایمان راوړی دی بالیوم الاخر پر ورځ باندې د قیامت وای د قیامت ورځ هم منو او پر خدای هم ایمان لرو الله وای وما هم بمؤمنین خدای په پای کې د آیت کې وما نجهم دی بمؤمنین دی مؤمنان دی الله د دې خبره په کلک ورته چې دا ما دې ایمان دعوه کې چې ما ایمان خدای راوړی دی پر ورځ آخرت ایمان راوړی دی مګر الله دا خبره کوي چې وما هم بمؤمنین نو چې دی الله پاک او مؤمنان نه دي پر هغه سره بیا خپل د ایمان اظهار کوي د تدافع کوي الله هو يخادعون الله يخادعون دي چمکی الله د خدای پاک سره والذین او هغه کسانو سره چې آمنو چې هغه ایمان راوړي دي د دغه دوارو سره دي چمکی ام د الله سره ام د مؤمنانو سره چې په صادق رښتینی وما يخدعون او دي چم نفي خطاباس نه الا انفسهم مگر خپل ځانونه خپل ځان خطاباس نه خدای خطا ایستلی د خدای پاک مؤمنان خطا ایستلی وما يشعرون او دي پر دغه خبره باندې شعور نه لري په دې باندې دي نه پوهیږي چې د ازما د چمو تاوان درته ما ته راجع کېږي نو اول ټول طالبان چې متوجه سي يخادعون الله دي مخادعه فيه خطا ایستل کې د الله سره نو د يخادعون باب پر مفاعله دي چې یو تر بل خطا ایستل سره شروع شي دي الله خطا باسي الله بیا دي خطا بس خدای ترجمه د عربي قانون بلاد څخه راوځي نو خدای پاک څه ضرورت لري چې خطا باسي دوکه ورته ایستل خو هغه چا کار دي چې کمزوري ځان کوي نو د خدای سره خبر کېدل چې د خدای سره خدای خطا باسي او خدای پاک بیا دي خطا باسي یو تر بل خطا ایستل خدای کله کمزوري شي سره خطا ایستل او دې خطا ایستل کې کله خدای خطا ایستل چې خدای سره خبره پټه وام دې خو د خپل جهالت په خاطر د خدای سره خطا ایستل کې خدای څنګه ورسره کوي دا د خدای طرف څخه په خدای څنګه راشي دغه ځای سوال نو د دې یو جواب دا دی چې يخادعون باب څه هم د مفاعله باب دی مګر معنا دې د مفاعله نه ده معنا دا غسی هغه یک طرفه خداع ده هغه معنا دې اخص کیږي په دې ځای کې چې دې مخادعه د خدای پاک څخه دا معنا چې ته بل خطا ایستل دا غسی یعنی يخدعون الله دې چې دې چشکی هغه خداع کوي د چا سره الله پاک سره چا کې دا نه معنا چې خدای هم ورسره کوي یعنی معنا د مفاعله نه ده ماضي لفظ دغه په نظم کې دغه ټول د چا د فارغ د مفاعله د فارغ راغلي کنه معنا نه د مفاعله د کفاره کې مقوله ده ويعاقبت اللص عاقبت ما عذابك اللص وغلط نو عاقبتكم لا بركم لك زارفت وزاربوا باب ندام انا شغله ولا سزا ورته هغه سزا ورته شراکت نه دی مراد باب د مفاعله استعمالي مجرد سره دغه سړی د ما خاوند هغه جزا ورکړي یا هغه پاچا هغه جزا هغه کوم دي چې ورکړي نو د مفاعله د باب صيغه جاي بين اشتراك څخه د طرفین هم استعمالي لك فعاقبت اللصق دلته لا رقم چې يخادعون معنی د رسله برا يخادعون دي چمتي الله تخدا سره اسمه چې يخادعون دي الله سره چمتي او الله دي سره چمتي هغه ترجمه مکو يعني مفسر رحمه الله عليهم دلته په دې کې د غور سره الجف مذاق سره يخادعون رسول الله دي مخادعات د رسول سره د الله تعالی نو رسول کوم برا باندې د هغه د دې سره کې د چم د مؤمنانو د کفار په باندې چم سره شروع سره مذاق سره کیږي کني چې مذاق نه کیږي يخادعون الله معنی د دې چم د الله سره کې نه معنی چې الله دې سره کې او یادات الجمال چې اصلكم مخادعه او چم دې د چا سره کې د مؤمنانو سره کې د رسول سره کې مګر د الله د رسول سره چم او د الله د مؤمنانو سره چم دا تعین د الله سره چم له نسبت عبارات او يخادعون الله دې چم کې د چا سره الله سره نو زما په خبره کې داسې سپېدې یاست دلته ما سوال دا وایي دا مخادعه د شراکت تقاضا کوي چې هغه خطا بس هغه خطا یو خو الله پاک خطا ایستل نو کې دا یو سوال دی خوارج چې الله پاک دې څنګه خطا بس الله پاک کوم کمزور دي چې چمچنديري وسره کوي زورور چم ته ضرورت نو اول په د آفات څخه د نسبت مخادعه او الله ته نسي کېږي چې الله پاک دې سره چم کې دا یو سوال بل سوال دا دی چې دای د خدای سره چم کې چم په دغه دي چې خپل شی پټ کې هغه نشي کولای د الله پاک څخه نه پټیږي څنګه چې بس ولا باندې ورم جواب دا یو سوال خدای ورکړي چې مخادعه په خپل معنا باندې نه دی بلکې پر هغه معنا باندې د چا د هغه د مجرد تقاضا د چا د شراکت نه کوي د مفاعله د باب لفظ لري مګر معنا د مفاعله نه ده نو معنا دا چې ولې چې دی چم کې د الله سره الله یې د دې سره نه اوس موږ بل سوال خو پاتې شو چې د الله سره چم کې نو الله پاک دې کله خطا ایستلی نو موږ باید الله سره نه کې د الله رسول سره کولای شي الله رسول خطا ایستلی سره کوم معبد مؤمن خدای نه دی عن الغیب نه دی د مؤمنانو سره کې
د الله پاک ته چې نسبت کړل شوی دی چې مخالعت الله سره کوي دا فقط په دې شوی دی چې علوي رتبه او علوي شان د رسول د مؤمنانو معلوم شي شخصي مخالعت د رسول سره کوي د مؤمنانو سره الله نه کوي ما سره کوي نه خلاص سره خنيس کوي د دوار سوالو ته فوسوله ګوري نه تقاضا شرکت وکړي خو خپل بابا جنوس استعمال هغه معنا د مجرد سوله د مفعول الله معنا نه سوله دي چم الله سره کتاب چم الله سره خو نه کیږي او دا ما نسبت الله ته سوي دي کني اصلي خو د چا سره چم کې د مؤمنانو سره کې یا د رسول سره کې څوک لا مزاق مسؤول او ضروري نو تاسو کله هغه سره مثلا یخادعون دي چم کې الله د خدای سره هغه د ایمان ښکار کې بر ایمان د ایمان راوړي دي پر ورځ اخرت کې ایمان راوړي والذین آمنوا او د هغه کسانو سره دي چم کې چې هو ایمان راوړي مؤمنان دا نو الله خو نشي کته یې سره ایمان ته رسول سره کېږي یا هغه ما د تحسین د فارج د مؤمن د فقط لوړ چې د مؤمن سره د وقاوه په خدای سره د وقاوه خدای او مؤمن چې معنا د اوغو لار یو د الله پاک معاون د اوغو دي چې د بنده سره چم ته د خدای بنده سره واحد الله سره کې یسوع الله سره چم نشي کولای د الله څخه چې نه دی پټ نو شو چې دی چم کوي نو نتیجه شته الله وايي وما يخدعون دي نختا باسي الى انفسهم مگر نخل ځانونه خطا باسي الله دا نه ما ځان ته وقاوه ځان خطا باسي وما يشعرون او دې په دې خبره باندې هم نه پوهېږي چې موږ ځان خطا باسي که تا نه ځان کوم دي خطا باسي خو مؤمن خطا باسي الله وایي نو دې مؤمن په چی خطا باسي خو دغه د خطا باسي چې په ځل کې کافر دي په ظاهر ایمان ورته ښکاره کوي نو چې په ځل کې یو څوک کافر په ظاهر ایمان ښکاره کوي د دنو په دې کې راځي چې اوس نو خلاص به کار وشي الله وایي ځان د کافر نو دغه ایمان په آخرت په ورځ باندې د لاس نیسي لا خد براسه فایده نه ورته وکړه اده پر معتمد د کافر کړل چې ازما کار سم دی از اخلاص الله دا خو یو څو ورځې د دنیا ژوند خو بکیږي په آخرت خو د اوسه حساب کول کیږي د زړه کو پر برملا دی الله تشکاره دی په الله په دغه کوپر راټینګي چې په ځکه کې کوپر کړی وو او د ځخ کې ورچې مکه مده شي چې د تګاټه وکړه نو په ظاهر یې چند مؤمن سره او په دې دنیا مطلب مؤمن نو د ځان مؤمن او تشکاره کې الله ودا تا کړی مګر تاوان د چا خېږي تاوان ته دغه چمتون کې خېږي څو وخت خېږي ورځ د قیامت نو خدای ایمان د لاس نه نیسي چې نیو خدای ځخ کې ورواچو نو ایمان خو هغه ایمان پیدا کوي چې سره د دوزخ څخه خلاص کی علاوه د دې ایمان دعوا او د دوزخ څخه نه خلاصوله نو په کې ځان ته تایستل فقط خپل ځان ته فرض وکړي كذا آيات مضمون سيس بيدية وما يخدعون الله ويدي كم نكي فداغة كموك إذا مؤمنة سرقية إلا فبيكي أنفسهم دخلوا زانوا سر مش دخل زانا سر كم كي سريق دخل زانا سر كم نكي دخل زاني والسلي الله وما يشعرون خذي بأكل دي شعورنا يو الشعور دي يو علم شعور كذي أغنى خرم سيا همله ميرجيا همله شعور دغه د انسان د حواس شرعي تعریف دغه لس حواس د انسان د پنځه په دماغ د پنځه ظاهر د سترګې دي د غوږونو دي د فاضه د ژبه د لمس دي مطلب په ټول بدن سره کار کوي د دغه پنځه ظاهري حواس او پنځه باطني حواس څخه هم خالص استفاده کوي هم مجتني کوي هم ريدني کوي اشياء دي شعور وايي دغه ادراک چې دغه حواس کول کیږي یو د عقل ادراک دی هغه ته علم وکړي علاوه تدریس په شعور نه استفاده علاوه تخربه تر بخار لا شعور لري زي زمري في الاغاني رتبه چې د شعور څخه لا خلاص دي ګوره دا شعورون ټول استعمال کړي کله چې په دې طاقت باندې تیس کویږي چې علاوه تک داسې باریک اشاره وکړي وما شعورون واجتاد شعور لا خلاص شعور من اخر لا ده خربه تر ولي كان د مؤمن سره د ما وکي مګرغه په باندې کې ځان سره چمو المؤمن تتتابع ورسالتها ما يتدان ولا ما يجي وقت ذاك مؤمن شكارة كأداء مؤمن شكارة الله يأخذ جلسة نبي إلى رسا إيمان داخل درواه إيمان دي درواه تجي نخلصي داخل درواه إيمان دي نظام كتابة سمعت ند آيات ترجمة الشفوس واس بآيات مجوارة الله ويجي إنسانا دارا كم جد إيمان دعوة فيه ويزم مؤمنين پر خداي إيمان لرم پر بعض آخرت إيمان لرم الله ويزم مؤمن نبي كافر بإيمانة ويست ودي دي چم کې د الله او د مؤمنانو سره او حال چې دغه چم د خدای او د مؤمن سره نه چلیږي دا هیڅ ځای نه نیسي بلکې د ځان سره چم وکړي ځان د وکړي د حقیقي ایمان ځان به نصیب کړي ظاهري سرسري ایمان دعوا وکړه مګر په ورځ قیامت ګټه ورته نه رسي بیرته به د اور په لوز نو ایمان خو هغه چې د اور څخه دی خلاص کړی وای دا خبره خلاص بس بل نحشر د منافقانو بیان وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وإذا هذا وقت الله يقيل تشوينسي ذات عوض في قلوبهم الله في قلوبهم دا وجد دي بيان شنو دي دخل ځان سره چم کی پر هغه سر ډیرو زمرینه پکې د درواغ د ایمان دعوه کی ځای نو چې استاولي کی الله في قلوبهم مرض فزوي کی د دې مرض
خو په زړه کې یې شک شبهه پرته ده د قرآن په باره کې دی چې دا قرآن ته فکر ورله کړي چې بابا تا به دا د ملایانو خبرې جوړې کړي وي نو شک یې په زړه کې راسي مرض د دې مرض دا تبه نه ده مراد سر درد نه دی مراد قبض نه دی مراد د دې مرض څخه هغه د عقیدې مرض مراد چې په دماغ کې تاوان د دماغ په قرآن کریم کار نه کوي فی قلوبهم په زړونو کې د دې مرض ناجوړي ده کومه ناجوړي د شرک او د شک د شبهې دغه ناجوړي پکښې کې ده فزادهم الله مرضا فزاد ورزیات کې هم ودی ته الله خدای پاک مرض دغه د دې مرض ناجوړي الله پاک نور څه ورډېره کړي نو ناجوړي څنګه څه ورډېره کړي هغه دا یفلاح در سره د اسلام په باره کې د زړه مرض من د اسلام احکام یې ځان ته نه ورشوه کېدله دا مؤمنان دی ولدن خلک په نظر ورکړي چې کوم وخت د مؤمنانو کار مخته پسې ولاړې د ده ناجوړي نوره پسې ډېره شوه بابا دا خو ماغه ناپوهان به در خوا ماچي وي دی نور باره په زړه کې جلګرې سي نوره ناجوړي پیچې پسې زیات سي نو د الله وایي فی قلوبهم په زړونو کې د دې مرض شواره واره ما د اسلام قانون ښکاره سو خو لا دی نه و ورسره جوړ شکمن دلته چې د اسلام کار مخته پسې ولاړې فزادهم الله مرضا الله د ده مرض نور پسې ورډېر کړي ما د ده پیچش نور پسې زیات شي دا څه پېښه شول موږ په ګر سره دا ته د سړو په سترګه نه کتل دا خو نور مخته ولاړ الله وایي ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون الله وایي په دغه ماده چې د ده سره وار د واره شک ملګری او بیا چې الله د مؤمنانو په کامیابۍ نور پسې ورډېر کړي په دغه نه یې لټوم دی ولهم دپاره د دې عذاب علیم دردونکی یا علیم دردناک عذاب چې د عذاب په خپله په درد اخته نو هغه بل ځای چې په عذاب کې ولاړ دي د هغه به څه آی یا علیم په معنا سره د دردونکي واخله چې عذابي علیم دردونکی د علیم ترجمه بیا درته وکړه عذابي چې د عذاب په خپله علیم خوږ والا دي دردناکه دي په خپله د عذاب خوږېږي نو دا د مبالغې د رقم تر دي چې عذاب یې خوږېږي نو دا سړي به څالي چې په دې عذاب کې ولاړ وي او یا دا مطلب د علیم په معنا سره د مؤلم واخله اسماعیل څخه ځینې واخله چې عذاب علیم خوږونکی عذاب دی بل چا لره خوږونکی دي دپاره د دې دغسې عذاب ولې بما کانو یکذبون بما په سبب سره دغه کانو چې دوی وه یکذبون دوی درواغ ویله په هغه دعوه کې د ایمان یو مطلق کذب دی ما یې درواغ ویلي یو درواغ دی په دعوه کې د ایمان چې ایمان نه لري باره وایي زه ایمان لرم نو د دغه کذب په خاطر چې په ایمان کې دی درواغ زمړي وایي په دا خاطر دپاره د دې سخت عذاب دی الله زه عذاب سخت ورله ورکوم په دې دنیا کې هم په مرض اخته په هغه دنیا کې هم سختناک عذاب دپاره د دوی دی دا مال د دغه منافقانو حال الله بیان کړي چې دوی به د ایمان دعوه کړي الله ګواهي ورکړه چې مؤمن نه دی او دی ولې د ایمان دعوه کوي دی چې وایي زه به دا مؤمنان خطا بسم زه به د دې څه د دنیا یو استفاده وکړم الله وایي د دنیا استفاده خو به وکړي خو دا ایمان ستا په درد ونه خوړه ځان دې د وقت کې د آخرت ته خیر ځان به نصیبه کړي زموږ یې فقط د دې دنیا کار دې په وکړي د مؤمن د وهلو څخه ځان خلاص کړي مګر الله وایي زما د وهلو ځان نه دی خلاص کړي خو ځان یې خطا ایستلو او بل الله پاک په پای کې دا ویله چې بهرحال دا زړه یې په مرض اخته دی په شک په شبهه اخته دی او دغه مرض یې الله وایي زه نور پسې ورډېروم چې مؤمنان کامیابه شي او په ورځ قیامت یې سخت عذاب ما وروسته نو بلې نقش ته راغلې بله نقش د منافق دی یعنې هغه دا واذا قیل لهم هغه وخت چې وویل سي لهم دپاره د دغه منافقان چې لا تفسدو فی الارض هېڅ فساد په مځکه کې مه کوئ په مځکه کې فساد مه کوئ قالو دوی څه وایي انما نه ده بلکې دا رنګه نحنو موږ چې مصلحون موږ اصلاحات راوستونکي موږ سوله ساتي سوله راولو په دې ځای اوس دوی درې قسمه فساد دي یو فساد د منافق دا دی شهوترانې د منافق دا طبیعت ته ته بس په دا شهواتو د زړه نه سړېږي چې یو شهوت دی پکښې کې اخته نو اول شی د منافق دا دی چې شهوت چلوي دا خپله فساد وي چې انسان د شهواتو شروع کړي یو دا شهوات دا رقم دی هغه حلال دی چې په خپل کور کې سړی ترسره کوي خپل روا مال خوري دا شهوات دی یا د منافق غېږ چې دی د شهواتو په ترسره کولو کې دونه توغل ابهام لري غوټه کېدل لري پکښې کې چې د هېڅ څه مخ نه اړوي نو دی شهوترانې دا خپله فساد دی چې دا فساد مه کوه دی وایي بنده و خپله یې کرونده ته زما په قبر راننوځي هره ګناه چې دی کوي ته به غږ نه ورته کوې ولې دی آزاد دی دا د انسان شخصیات دی د چا په شخصیات وایي څه کار لري نو دا یې یاد بل فساد د ده دا ده دلته د مؤمنانو خبرې زغلی و کفارو کې وروړي چې وایي پر هغو ګران سم د هغو خبرې بیا مؤمنانو ته راوي چې پر دغو ګران سم دی د عزت ډېر شوي کېږي
دی وایي زه باید په دواړو ډلو کې عزتمن یم دلته مې عزت بالایي د دې هم پر ما باندې د یو صاحب نوم پروت وي هلته هم د صاحب نوم را باندې پروت وي دی به باره وایي موږ بېطرفه خلک یو بېطرفه دی ځان ته را شي د دې راپورټ هلته ورځغلولي پر هغو خلکو ګران وایي دی بېطرفه دی د هغو هغې دلته را ځغلولي دا هم وایي بېطرفه دي پر دې هم ګران یم وایي موږ د هغو د اعلی خبرې بالا موږ څه کوو هغه بیا وایي موږ د دې د اعلی خبرې موږ بالا څه کوو دی د ده دواړه ځاکات سم دا یې بل فساد د دې خلکو خبر هلته یوس د هغو دلته را دا یې دواړه درېیم فساد یې دا هلته چې کوم خلک پر اسلام باندې سوالونه لري دی یې دفاع نه کوي د ده د مخه پر اسلام خلک سوال کوي بس دی یې په خندا په کټ کټ باندې د غوښ تېره کړي هغه سوال نه بیا راوړي د دې د مؤمنانو په مجمع کې وایي دوی خو نو هم وایي دغه خبرې کوي دا شیطانه د شیطانانو خبره راوړي جواب یې نه وایي دا چې دا خبره دوی په مجلس کې دوی نه کړه په مؤمنانو کې دغسې ضعیفه مؤمنان شته چې دا مازې سوال یې په دې کې راوړي دغه د اسلام دی واوښت دلته دا ګټه دی کوي ګورې مال چې کفارو ته ورسېد درېیم فساد یې دغه دی هغه چې پر اسلام کوم سوالونه لري دی جواب نه لري نه ورکوي جواب درواغ یې کوي هغه سوال مو چې هغو پر اسلام باندې کړي ناحقه سوال یې ده غوټه کړی یې دغسې راوړي د مؤمنانو په مجلس کې اخلاص کړي ویې وایي دلته چې ووایي د دې ضعیف الایمانه کسان چې دي د هغو په زړه باندې دغه سوال ورننه باسي دلته دا خلک هم دغه نور کړي ما دوی درې قسمه فساد لري اول فساد یې چې شو شهوتران دوی خپل شهوت کوي بالا که پروایي که ناروایي که شراب کې زنا یې کوي باید دا شخصیات ولیکلنه په شخصیاتو څه کار لري دوهم فساد دا دی د دې ځای خبرې کفارو ته ځغلي دی هغو ته راځغلي دواړه ځای عزت غواړي د عزت شی کړي دا دوه درېیم فساد دا دی چې هلته د ده د مخه خلک پر اسلام باندې اعتراضونه لري دی جواب نه ورکوي او هغه اعتراض بیا را نقل کوي ستا خبر نور نقل کوي چې ته د ده جواب ورکوي د هغو سوالونه نقل کوي مجلس کې راوړي چې دا ضعیفه مؤمنان د دې عقیده ورخراب کړي دغه درې فساد د دې کې ورته ورته هلکه دا فساد مه کوه دا ته چم کوې نو الله وایي ته چې ورته فساد مه کوه دی څه جواب درکوي دا ګوره د منافق بله نقشه وإذا وقت قيل چې وویل لهم لپاره د منافقان چې لا تفسدوا تاسې فساد مه کوئ په الارض په مځکه کې قالو دوی وایي انما نحن مصلحون انما د تاکید خبره ده باره وایي والله بالله که بل کار زه کوم موږ له اصلاحات پکار ځان چې په دې ملک یو نو کې امن و کراري سره راشي زموږ د امن پکار په اصلاحات راوړي ما لکه د ده پوجونه خلک یې په اور کې ژوندي کباب کړه مګر نوم یې له سوله ساک پورې شي بابا سوله دغه ته ویل کېږي چې خلک مه پټ کړي دغه اوس خلک سوله ولي قرآن دغه دی ګوره پخوا د هر منافق د کافر بس دغه نقشه ده ده چې هر رضالت کوه د کار اصلاحات خلک بول و اصلاحات یې راوستله تړه کې مځکې ویشلې اصلاحات یې راوړې وله دغه نوم یې پرېږده د قرآن دا خبره هېڅ درواغ نه ده دغه هر کافر چې ته وګورې دوی هم ګوري پر هغه سیدر وایي چې دا نوم خو راړول یې دغه نوم یې راوړه قرآن هغه سپین سترګې سوله هغه وخت رئیس خپل هر ګناه ته چې کوي هر کفر چې کوي د اصلاح منفردي سوله ساتي نو دوی بولي اصلاحات یې راوړي دوی ورته وایي دغه په خپل وطن کې اصلاح پسنده دوی ورته وایي دا نور شرک پسنده بولي هغه بیا اصلاح پسنده سوله نو الله وایي دا دوی بله نقشه د منافقانو چې دوی خپل کار نواره کار باندې انما نه ده بلکې دا رنګه ده نحن مفتي مصلحون موږ اصلاحات راوستونکي دا خپل کار اصلاحات بولي مګر الله یې څنګه رد وکړي الا خبردار الله وایي پوسې ګرده مؤمنانو ته وایي ټول وایي چې انهم هم المفسدون الله وایي انهم بېشکه دوی هم دوی المفسدون فساد پېشه خلک دي دا فسادیان خلک دي چې په خبرو یې دوکانه سي خبرې خورا غوړې غوړې ښایسته خبرې چې د راډیو یې واورې مګر چې ما له عمل ته ورسې دا اوس یو څو ورځې مخکې دا ورته یو راغلی و زموږ د کلي چې پنځه نفره بوتلل د موټر په چوکۍ پسې وتړل باره یې موټر ته ور واچوه څه چا دوی په هغه ځای کې ژوندي وسولوئ مخکې ضربه کړي لاغله دغه امریکایان نور خلکو نه دي کړي په چوکۍ چې ټیک ژوندي وتړه باره یې ور واچوي باره ته ناست وروسته یې باره ټکان ور واچوه دا رقم نو دوی د خپل کار اصلاح نه دي الله څنګه په ټینګار وایي د ان توري د ټینګار لپاره دا جمله اسمیه بیا په دې طالبان کې دا خپله د ټینګار د تاکید لپاره ابلاغ علامه مخکې چې الله خبردار هغه وسیله د مؤمنانو ته وایي چې انهم بېشکه دوی هم دوی المفسدون فساد پېشه خلک دا فسادیان دي مازې خبرې یې ښایسته ولکن لا یشعرون الله وایي ولکن دون خبر ده لا یشعرون دوی شعور نه لري پر دې خپله خبره باندې یعنې دوی په دې باندې پوهېږي نه چې معنا موږ دا خپل کار چې دا موږ فساد کوو ځکه دا خپل فساد چې د رسول کې چې شي معلومېږي اصلاحات ورته معلومېږي دوی پر دغه خبره باندې شعور نه لري دا یې مال بله نقشه ورپسې زده کړه دوهمه دغه ده چې کافر چې هر څه فساد کوه دی به اصلاحات بولي مګر الله مؤمن ورسره بیداره کوي برای دغه منافق دغه عقیدوي خو کافر دی مال په زړه کې دی سم دم کافر دی په زړه کې ایمان ښکاره چې هغوی درس چا وایي وربشو مؤمنانو ته د روژې مبارکي ورکړي مال هغه بوړي په موږ بوړي هغه چې پر روژه باندې ګرده داسې سره ټینګ یاست روژې نیسي دا روژه فرض درجات هم دغه سپاري دغه ولې نه کوي
تش په فرض خوراک نه هغه دوی څنګه راوي چې بیا د روزه ته عقیده لري وشته مبارکي را من هغه څنګه راوړي خو د دې جنگ پر افغانستان کې اول دا واره پروژه کې جنگ شروع کړ پر اول کروز باندې خو د دې خپل اعلان چې هغه دې په نشته کې برای ول د روزه تحفه داره چې کله پر روزه برای نه شروع برای د روزه تحفه داره دا تحفه دې راځي ما څنګه غریب مرمنه وي نو دلته دې د خپل کار چې مار فساد خو دې کې مګر الله دې شروع نه بدل دې اصلاحات وي دا دې نقش دریم واذا قيل لهم دریم نقش دغه کافر منافق چې وویل شي لهم د فار دې چې امنو ایمان راوړي بابا ته ایمان راوړي کما امن الناس لکه چې ایمان راوړي الناس خلق قالوا دې څنګه وایي ان نؤمنوا كما امن السفهاء موږ ایمان راوړو لکه د عقلانو چې ایمان راوړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب دغه ساده خلک خیالور خلک نه وو ډېر ماړه خلک نه وو دا په ظاهره لباس باندې ښایسته خلک نه وو بس داسې سپېرو خلک وو مطلب د لوړې طبقې چې دنیاداره دي غټان خلک دي خانان دي دا رقم نو چې نه وو دا سړی چې جامه یې نو کې سره ضعیف و کمزوري د نورو خلکو په نظر باندې خورا ناپوه ورځي بېعقل ورځي چې هر څونه یې سنباټ سره برابر دا خلک به وایي یاره دا نه وایي ډېر تعلیميافته انسان دی دا نو ډېر روشنفکره نو دلته د نبي علیه الصلاة والسلام اصحاب د هغو څه په ناس تعبیر وشو چې اذا وقت قیل چې ویل سي لهم دي چې دا منافقان چې امنو ایمان راوړي کما آمن لکه چې ایمان راوړي الناس خلق د دغو خلقو زما اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي چې دغسې صادق ایمان راوړي هغه لکه دغه ابوبکر صاحب چې راوړي دغسې صادق ایمان راوړي لکه حضرت عمر صاحب چې راوړي صادق ایمان راوړي لکه حضرت علي او عثمان رضی الله عنهما چې راوړي چې په خبره یوه خبره چې ایمان راوړي نو ایمان یې بیا د کفر خوا ورسره نه غوره کړي چې دغسې ایمان راوړي ته څه یې ورځ دلته راته ستا ځای نه دی چې دا ورته وایي دوی په جواب کې څه وایي قالو دوی وایي دا منافقان وایي انؤمنو ایا موږ ایمان راوړو کما آمنو لکه چې ایمان راوړي دي السفهاء دغه ناپوهانو سفهاء جمع د سفیه د سفیه و ناپوه کمزوري سره چې عقل یې کمزوري و دغه ته ویل کېږي نو دا مؤمنان دي ناپوهان دي لکه د مثال اوس یو چا ته وایي چې بابا دا خپله د اسلام خبره سمه ده راټینګه کړو خو برملا د اسلام خبره وکړه برای فرمایلو چې د بېعقل شکران کنه خو دغه معنا چې ناروغ خلک خو چې په مرګ کې دا بېعقلان دي زه خو نو یو پوه سړی یم باید زما ژوند ګرمه په امن کې فرمایي ویل چې بېعقل خیال راغلی نو ما بېعقلا خو هغه دا دستور هم د وخت سره راغلی چې هر کافر ته وایي چې ته سم دم ایمان راوړې عبارت د ځان دا ایمان د بېعقلانو کار دی دا چې د ایمان څخه یې پښې سپکې دغه لکه اوس موږ د عامو خلکو دغه رقم کار د مثال په طور دا کافر دغونه هوښیار ورته ښکاري لکه زه به تاسې خلک وښیم پلار یې د بزا ولاکه راغلي بیا د شورا وکړه پلار نو خو ډېره پیړۍ نه ده تېره سوې پکښې یا یې پلار د کدنې څه راغلي د میله څه راغلي د تختپوله څه راغلي دغه نه د ساره هغه مراکز دي زوی ته چې اوس وګوره په ده باندې نیکټایي زړېږي پیکه یې د بوش په رقم اړولي د ریشې او کونې ته اچولې روانې ریسې ګډې کړې اوس کوچې دي نو خو معلومه شوه چې دا بوش دلته د ټوله جهان ښه هوښیار معلومېږي ښه ولې چې د نبي علیه السلام جامه نه په واغوسته خو د نبي علیه السلام جامه د بېعقلي جامه بولي ولې د نبي علیه السلام اصحابو جامه نه په واغوستله خو دغه جامه ته د بېعقلۍ بولي د هوښیارۍ جامه دغه ده چې پتلون یې واغوستی هغه د خره لکۍ یې په غاړه وځړوله سر یې ورمنځ کړي د بوش په رقم یې کړي اوس چې ورته وایه چې ښه د بوش د دې سمه زه څه ګیله کوم چې په لاهور کې لوی سوی د هغه سمه زه څه ګیله کوم د مثال په طور چې په کراچي کې لوی سوی د هغه څه ګیله کوم ته د فراوه کې اول کار راکړه تو خو د میله څه بل کار راکړه شوې تو خو د کدنې څه بل کار راکړه شوې مګر داسې ژر را واوښتلې پلار تر اوسه پورې په ژوند کې زندې ګرځېدو زموږ شپږ خو هلته پرېږده دونه قدر مګر زه یې پر هغه رقم باندې جوړ کړی لکه د بوش دا رقم نو خو معلومه شوه چې هغه ته هوښیار معلومېږي ما دا دستور قرآن نه په خاصه بیان کړی هغه د کافر شان ګرځي چې ښایسته معلومېږي چې ورته ایمان راوړه لکه دا مؤمنانو چې راوړي دي دی برای زه دا بېعقلانو چې مونږ ولاخه کوو هغه چې مونږ د هوښیارانو بویه د کافر غیر دا د مسلمانو د بېعقلانو بویه دا یې بله نښه د منافقانو دا ورسره زده کړي نو اوس په خپلو ګلیو کې خپله د ژوند واجباله زما څه تصریح نه غواړي چې منافقان دلته جوړېږي که مؤمنان دي هر چا ته چې کافر هوښیار ښکارېږي بس دغه یې نښه ده دا منافق دی اصلا چې د کافر کارونه تاته د هوښیار کارونه معلومېږي د مؤمن کارونه تاته د بېعقل کارونه معلومېږي دغه د قرآن صراحت دی واذا هغه وخت قیله چې وویل شي لهم دغه منافقانو لره چې آمنو تی سم صفا ایمان راوړي کما آمنه لکه چې ایمان راوړي دي الناسو خلکو د خلکو څه مراد هغه د پیغمبر اصحاب دي دغه ساده ایمان راوړي قالو دوی په جواب کې وایي ای نؤمنو ایا موږ نو هم ایمان راوړو کما آمنه لکه دغه ایمان چې راوړي السفهاء دغه ناپوهانو خلکو چې اوس به جنګو ته ولاړ دي د کفارو مقابلې اخیستې د ګرده دنیا غم جنګ د دوی په سر باندې ستا دي څه کار په چا لرې وروره خپل کار کوه دا خو په ناپوهي ده نو زه په ناپوهي نشم کولی الله یې بیا جواب څنګه وکړي الا انهم
ولي الآلافات في المؤمنان دغنوا والسلالة فأعرف لا جواب في خلي على ذا زانو في برا ومن جد نفش من تأتي جوابك الله يتصرف ولي مقيمة تقول ألا إنهم هم المفسدون وسيداول ألا خبر إنهم دأب المنافقان دأب كفار هم ضيء السفهاء بعقلان على ودي وتات بعقل واي ثم مؤمنية إنه بعقل أسلب ديري ولكن لا يعلم الله يقول خبر ذي علم الذي ضد ما أفكار فذا كتب الكتاب بعقل جمانكي الله أسلم بعقل ذي بلا نقش بالإشابة يعني تجي منافقان بيان بلا نقش سوى يعني في رئيس أبي أسد نقش المنافق بلا نقش هذا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا هغلط لقوش دي ملاقسة بجد فار يمشي أن ينزل مولانا سيوتي رحمه الله نقل كريم باروا يا وقت رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحاب روانه تقرص آيات كذا لغدا فار يمشي أن ينزل النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب روانه فدارك عبد الله بن أبي بن سلول ذات المنافقان مشهور ديري أو تسوى عند والله فسراك فقال أخسجر مشغلنا وسم قال لي كفر من خلق الناس أخذهم فجر ميداني خلق ناس ألف ناس وداد من كانوا على الناس الناس أصحاب روان عبد الله بن أبي بن سلول أخي مشهبي بعد عبسر ويقول لك الشرائع فوسر الشيء بعد إذا غزل الملوك يسر بداك خالد أعرف من فازابية زي جوز كم تقول في ما كم تقول ذي كم تقولكم بعد قبل مرداك كم وصل هذه الكسر كم أقول كده غزارة شكارس وديك ما تبكي وتوتر هو أصحاب صف خلاص يوم بارك يتسخ بروك ديش داب وجود أول وارا لي بري حضرت الوقت سافر لاس تنتي ومرحبا بالصديق خضائق دول الشباب سيد بني هاشم وبني تميم وتأخذ بني تميم وقبلها وتعرف أول سبيل قبيلة سكولية في شيء وتأخذ بعد بني تميم تأخذ شيخ الإسلام شيخ تأخذ پیغمبر وأم القرى مراد وأمي أول يا تدين مريادي والفقار كيد وهم يفقار كيد لازم تفارس خطرسه على تدين والسراو والنيو پیغمبر وأمتين والتقساني رسول الله صلى الله عليه وسلم تقسم دم كده دخل مال أو دخل نفس دفارة رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ عز قرباني وكيد دجيت خجلاس رخطاس رالي دحش ومقصب سنة تغير دجيت خبائي خجلاوة تأخذ السيد بني عدي بن كعب يبلغ قبلات حدث ما سبب أصل على النودة والتقوا فاروق ده حق ده باكي استاف قاتل في الإسلام واتقبوا الجتاع مزمور جد أخيك داخل بي أو تسوك فسيرا ولا سبحانه حدث علي كرم الله وجهه يقول مرحبا بابن عم رسول الله والده پیغمبر ده أكازو يخبار الشراوة ده جسر يجشتمر بجسر غور مالي وكره واتخذ پیغمبر عليه الصلاة والسلام زمية من دار سام خپل مبارك نور فاتك شنو وجده او تخ سيد بني هاشم يدي خد النبي عليه الصلاة والسلام تقوم شريك واتخذ بني هاشم سردار وتذكر سرداران خلق خدای تسمر بين الناس تسلا بخي بزګار دنیا سي ضروري ولا بس دا غور مالي ورسره وکړه هغه چې صبر وکړه چې موږ سره یې څنګه ځان ترې انداز ورې ځان ته وکړو ورنه څنګه چې موږ سره بس دا چې موږ ندي بارا له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر بارا عندها حسن مرة وأمره وغرد ولا فريق فرامس غير روجر لو تخبأ خجلا ولا قطع تاز بده بين الناس فاستاذ الناس استاذ ولا تأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يا وامزان جاء عند الفرقان بالقربان يجلس استاذ قاتل على المرس ده في الحدث في مرس مشاور غرزا ده عقد ده يقول خبيري وقت تخبأ تاز بده بين الناس ده قد الدنيا لا سيف ده ولا ده خلاص عليه صار النبي عليه الصلاة والسلام خبيري وكله الله تعالى ده منازل إذا لقوا الذين داموا نعتقوا خدا عبد الله بن مسلم ده المنافقين بلا نفس الجهة وطوال ونسي وإذا هذا وقت لقوا شو ملاقيس ده المنافقان الذين ده هذا تسانو سر ملاقيس ملاقاتي وسآمنوا شو إيمان رولي فصداقات سر قالوا دي بارو فراي واي عملنا مجرم إيمان رولي مجرم ده قسم من أجل كما دي كبير واللازم جنس اسمكاتي تركيب تقول لك تسخوا دير قرباني وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا هذا وقت خلوا جري خالصي يوازس إلى شياطينهم وكل شيطانان ذات الشياطين جمع الشيطان ده شيطان ذكر في الشيطان التمراد الكفار مشران أجيب شيطان دائران بس خبر وفتي ده بوش عرف لا يديك بوش نادي وهي شيطان بزر ده يعكس شيطان ده بس الدنيا شيطانان ده وده شيطان بزر أرش يعتم دخلوا شيطانان بس لي واسع برضه مرتفي قالوا دين فيج إنا معكم برا مش تستسريو إنما نحن مستهزئون إنما نذب الكذار هذا نحن مشكل مستهزئون مرخشن وهم في ذلك الغمر فدام مرخشن يعني معناه هذا النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه سرتمور بحشر وأخبار وكي أنت تأخذوا دون كوامي برا مش تسخنوا السرية مش تسخنوا السر ده سيبولي تراس بديه بيودري تسخنوا بيسخن درزان كلامات نور ولا دري ما كار نكي نور بيير نبسخن طوها
الله كده كم وين الله يزخ خبره وإذا هذا وقت لقوا تدي وزايس الذين ذاك كسان سر آمنوا شوفوا إيمان رولي كأصحاب البيغمبر يا وسط دانور مؤمنان شدي قالوا لي سنجوا وإذا ما كانوا آمنا مش إيمان رولي ولا مؤمنان تريد كل إيمان شكارك وإذا وقت خلوا تدي يوالس إلى شياطينهم وكل شيطانانة وكل مشرانة وقالوا لي بروي إنا مشتي معكم مشتس مدري مشتس أندوالاني ومشتس واحد غسر يوالا وكتب هذا بيغمبر أصحاب سد وجد أندوالي كور وجد مسر ولاري دي إنما نحن نذب الكدار هذا مشتي مستهزئون مش رخشن وهم كفوا وهم يرخشن ويقولون فوارا ما جند الزان كذا ولا داي الله جوابك تسمع الله يستهزئ بهم ما الله من الناس الوسيلة مؤمن جاء نفس الجواب على الجواب كل زوركم الله خداي فاكسد يستهزئون استهزاء ورخشن كي بهم بديس الله إذا بدي رخشن واحد نو دلت بيا سؤال بايرسو استهزاء وش ده داخل عوارض رخشن سفك كابي ما الله تقسم بديس الاستهزاء معناه التداس ولا شديكو استهزاء مؤمن سرتوا من استهزاءهم جواب غير كنوع نقدر استهزاء في الجواب بعد عندي استهزاء بيجي ده حقيقي استهزاء ده ما يجبر لا ما يجبر لا ده كده مثال يوصلي کوشش کی کار باش او کی د جوالي شو کی پری ویدي بار در تاسو درس سره تاسو اباره د لري ری پراوه دی بار امانه شد باندې شوه هذا شو کوله مگر ما څه شوه کی تکره د باندې شوه معنی دا څه په حال باندې شو کوله په روانم مگر کم خوش کیدی پر خپل خوش د باندې شوه کېدو په څه ما د باندې شوه دلتن بي استهزاء في مؤمن سنة الله إذا فتح استهزاءكم الله استهزاء كله في استهزاءكم الله لا قوس ركال كما في آيات الكراسي هذا الشيء موسى لسان خود قوم تقول وقلت لكم مش بسخان يدور لكم جايين بسخان بسخان وهلو خود جاهل كافر ما الله سمي استهزاء في سرتي دلتن ما بقى بدلا والكون دي استهزاء فردا لا يحكم من بشاية في استهزاء يشرك في استهزاء لا فك ما إن الله خداك يستهزئ بدلا في جديد استهزاء في رشاد في بهم فبيسرة ويمدهم أو على فاك مهلة فيهم في طغيانهم فداسر بشكل ديج طغيان كان طغيان سركشدة تجاوز تحدي دي تحد واوصل على فاك ده أر إنسان فارق حدود تأكيد فدغ إحاتك بتجول كتتغب بنوز شغل الإسلام إحاتك بيت الإسلام زان ويستي أدي زان كفار جوكن نوشديد طغيان وكي سركشية وكرة تجاوز تحدي وكي نخبي جد السئلة فاك بيراتي عذاب المروان الله وإذا ما عادت ندي شيء شابنا وكفاه غير تكر الله وإذا مهلك القومية فجدوا نور سوتي نوديتم الله شدي الله وإذا استهزاء فديكم منا جزاء وطول دي استهزاء مگر على فاقد يمدوا مهلك فيهم وبيت في طغيانهم فسركشيك دبي يعمهم فداس حال جدي متحايلين يو عم هذا يو عم عم هذا أغفى زوجي استعمال الإنسان زلو وعقل كارنكي يتعامه وإبغايك هير يو دادي استرجع كارنكي ويتعامي ورنوال بالأعمى وإذا رمي استرجع كارنكي نودلت يعمهون كشامس ولا يعمهون شدي متحيرين دي تحجر ولا جوز أداني كما خافا يبلاش فظاهرة فباتين كيف يقولك إيمانس فظاهرة المؤمنان تقول دي وكارت فرز مختروان دي بس أحيان دي شو مسلم القريس فغير لكم كانوا مسلم القريسين فغير كم يبكير سبا برأو ينو سبا دعوة دي سريسات دي داش متحير دي تدوجع من ترمان دي بس كم خواكم دكني بجي سمدارا كمسي ما الله يزود دي مهلات القوم في طغيانهم فدا سركشيك دي دي جنة سخكرة ده فدا أسحال يعمهون شدي متحيرين هم دي تحير هم دي فجبارك درجه ځای پورې ما لا بل نقشه سوره د منافق څه بیان کړ چې دای چې د مؤمن سره ملګری سي چې مستوي ګرځي خپل ایمان اظهار کوي هغه مؤمن په ځان باندې ته بچ خبره نه خدای شیخ شیطان به ولا راځي په دې په یو مجلس کې راځي موږ ځای شو یو سړی دی د مثال په توګه دي چې لاس نه اړي زره خرج د سکتور صاحب د زما د مخه د جن خدای شو کې ما په خدای دې پر هغه خان د شرمه ته مناسب هغه خو ما درکړ چې استا ولا کزدي چې د بدار قبول د مبالغه د اشیاء شروع کړ او حال چې مله په علم د تر کوم صحیح یو بل یو بار ما تر بار مجلس ګان ته ما د سرمن جان په معلومه بار د مجلس د سو براوي استجاب خپل خو شرم حیا نظر خو موږ مؤمنان مستهدون مؤمنان دې زمري نه ممکن نه بلکې مګر د جن داس خبرې کوي چې سړي چې مفسر القرآن درکړه د خبرې پختلې نو دوی هم دغه شک لري چې د مؤمنانو سره مخامخ سي بس ایمان خبرې کې آمنا بالله دا رقم سي او کله خپل شیطانان سره وایي چې مؤمنان التنوع دوی برکه په دغه ډول څنګه برکه خپل له دندان خلک دي سارای خلک دي په شنه کوي دا دا خلک په تعلیم کې دوی تعلیم خاص روشن فکر سي دا رقم سي
او الله اجابه چې الله عزت دې د استهزاء جزا به ورکوم مګر دا چې د صفه د سر دغه نور کوم الله کوم مهلت ورکوم دې ته اخاء العنان کوم رصيب شي ورکوم او دې په داس حال کې يعلمون چې خپل هم په تحوير احقاب دغه منافق سره وسم اریان چې اوس کوم خو غوړه کوم کافر خاطر کوم وای کافر نه کم د مؤمن خاطر کوم کافر کافر را باندې راځي سره دې الله کېته دا حکومت کافر سبا خاطر قاعده کوي وس دې باندې چې اریان نشي ته مخاطبه بلد تکي لازم یو لکه چې چا خاص دا بل حال المنافق بيان ففايت على فاس حكم بكين وأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك ذاك كسان فجرك منافق بي إيمان ندري دانو الذين كسان اشتروا شديراني ولدي الضلالة جمرهية بالهدى كهدايات راني ولدي الله ويجن ما وتراني ولدي بدد الوصلان اللي جدا غدين عملي فراغا سربير زجن فريشا أغدق ضلالات بايتين لكيرا درا أساس كده إنه اشتراه وخرسول راني والفاسفة معاملات استعمالية چې زه راسه په بازار کې یو شی رانیسم دلته نو رانیول کمه دي بدلایه د کم راځه نو چې یو شی رانیسم واه پیسې ورسره بدلې پیسې ورکړي برز مې راواخلي نو دلته د اشتراک خپله معنی حقیقي باندې نه ده پاتې چې خرڅول رانیول کړي معنی هغه بدله مراده چې اشتراک سره تبادل لازم دی هغه یې مراده نو دا کسان چې اشترو دي بدله کړې ده هغه ضلالت ګمراهي دا په بدله کې واخیستله بالهدى په هدایت سره هغه هدایت یې پرېښه او هغه خوا یې غوره کړه وایي تجارت یې وکړه سوداګري یې وکړه الله فما ربحت تجارتهم فما ربحت ذاك ندخل تجارتهم تجارته دي ذاك تجارت ثواني تجارتي وما كانوا مهتدين وما كانوا او دي نجي مهتدين في الهدايات بني نجي دي هيت هدايات فلاس كنسته ولي كدي في الهدايات في بيع وشراء بني فيدلاي مخدي بتشل كړي وای دی به اصلي هدايت اخستي وای دلالت یې پرې شي وای نو معلومه مسؤلیت د دماغ کار کوي په دماغ کې فرق دي مغزه خراب دي د زمري را ولاسه هدايت یې پرې شي چې د جن لار ده ګمراهي واخستل ما خبرت کړای چې متوجه على افاق دا بدلول دي چې د هدايت او د قران احکام پرې شو د کفر او د فسق لار غوړه کړل دا سودا سره وکړه سودا خو نه د تبادله وکړه سودا علاوه هدايت یو تی دلالت یې واخستي نو دا سړي په سودا ونه پیږي ما كانوا مهتدين دوی نه مهتدين پر هدايت هم چې سمره په سودا نه پیږي لازم که په سودا په یادل فاصله دا بل ډول چم کړی وای بار دا هدايت اخستي وای دلالت یې پرې شي وای نو کله پیدا معلومه شې دې نه پويږي نو دا علا پاک پای کې دې حال بیان کې د منافقانو دا حال سودا کړی ده مګر په سودا کې دې نه پوهه دي علم نه لري داخله ګمراهان ما ول سنور لا روان دي حالات علا پاک بیان دي منافقان دا یو څو نقشه بیان دي کدا چې د ګورتوي اول دې ایمان دعوه کوي په دې ایمان په دعوه سره دې څو خطابات مؤمنان خطا باسي الله خطا باسي الله ويدي ما خطا يسري مؤمنان خطا يسري خپل ځان خطا باسي او دا ایمان یې لاس نه نیسي نو سړی چې داسې کار کوي چې لاس نه نیسي باید ځان خطا یسري دا هغه خوشنه دا یو او بل نقشه دا بیان کړي چې ودته چې وایي فساد نه کوي موږ د څه فساد ته ملا ته شغل غري کده اتزغله هغه ته راځغله یو خپل شهوت راځي په شي کې او د کوپر شبهه او سوالونو تر رسیدګه د شاکش دا فساد نه کوي د یو مصلح د ما کار اصلاحات زخ سنسات الله جواب کړه فساتي بل نقشه دا بیان کړي شو دي چې ایمان راوړ سمنم صادق مؤمن سره دی واره فرمایي چې دا نه کو خیال رزما چې بیا کل جوړ ایمان د شپته پاکه په بربادي ملک شي او د خدای ایمان خو دې بربادي ذریعہ ده او حال لحظه کامیابی ذریعہ ده بربادي نه ده دی به مؤمنان په احلام کې دا د کار قانون دی بل نقشه دا چې د مؤمنانو سره مخامخ سي بیا دون غوړه ما چې خپل انسان دي چې ما د مؤمن په ځان چې اړین کې هغه چې اسمه دا رقم کوي د شي خبرې زده نو دی چې د مؤمن سره مخ سره د مؤمن او چې د خپل کفار او هغه منافقان او د خپل خلکو سره ځای سي غوته باندې راځي هغه دا تاسو تاسو سره یو هغه کوم چې موږ په ځان په رقم کې لري دا هم ته نیږي نو خو به یو چا سره کوي اصل خو زه ستامل کوم په دې ما دې شان نو وکړم الله ویل وایو د دې دوی جواب دا ورکوم د دې عذاب او جزاء او کوم چې دې استهزاء کړل مګر وایي یو څو ورځې مهلت کوم په دغه سره چې دا نه سمو چې واده سیر راځي دا غره کوم حضرت عمر صاحب د نبی عليه الصلاه والسلام حدیث کې راځي نبی عليه السلام ته منافقان کوم محتاج الله رسول او پیغمبر اسلام پیجن ده هم د مدینه شریف پیژوند نو اجازه دې کړو اسم ځان خلاص کړو پیغمبر علیه الصلاه والسلام سیاسي فکر هم درلودي بار نبی علیه السلام پیژن نه زموږ پلانې منافق دی پلانې او چې مړ کړه مرګ در پښې دا ولې چې ډیر واجب چې واجب نه دي دغه واجب دی دا څه پیژنم چې مړ کړه مګر خدای دې چې نتیجه وکړي بارا ډیر ساده خلک سره هغه محمد علیه السلام باندې فرق نه لري خپل انډیوال ته سبا سو ایمه وجنی کې پر دی ایمه وجنی دا خپل ملګری و سره عمره
نو په دې خاطر باندې په خپلو انډیوالانو کښې چې یو ځای ګرځي ډېر احتیاط کوي چې خپل انډیوال ونه وهي بل اجنبي نه درسره ملګري کړي ستاسو دوستي نه کړي باره وروره د دې د ټوپکر کم ټوپک مو دې خوله سمه دي کړه دا د ټوپک لاړې خلک بابا له خو ځواني راواچوله چې نو انډیوالي یې خو هوار نه نبي علیه السلام ورته دغه بیا راجع کړی چې بیابان کې بد درنه چې جشن دی کنه ولکه یو ور دې ورڅخه کړی خو پیژنم چې منافق دی ورباره به دا خلک سره وایي چې ان محمدا یقتل اصحابه محمد بس خپل اصحاب او نور پلانې څو کاله ورسره و مګر په اخر پای کې د خپل نکیل نه دغه خو منافق مرګ روا خو نو ورسره مازې په ظاهر ورسره و مګر مرګ یې نه کاوه نو د منافقانو په باره کې ما والعلافات دوی ته ورته وویله چې زه پیسه جزا خو درکوم مګر د څو ورځې مهلت درکوم ګوره د خدای رسول هم غږ نه درته کوي هغه امن وژني مهلت یې درته درکړی دی مګر و دوی متحیرین دي په خپل زړه کې اریان پریشان چې چا ملګري شي دا د کافر بل حال وایي په پای کې الله د دې تشبیه وکړه باره الله کسان نه وایي چې سودا یې کړې ده سودا چې خطا وکړه په سودا نه پوهېږي وایي ولې خو دلالت ګمراهي یې واخیستل ایمان یې د لاس ورکړي اسوق سودا باید بل ډول څه وي چې اخیستو چې ایمان یې په لاس کې ټینګ کړی وای قرآن یې په لاس کې ټینګ کړی وای او دلالت یې پرې ایښي وای نو په سودا کې پکې الله خلق په هدایت باندې نه دي دا یو څو نښې وویلې پسې مثالونه د دې تشبیه کړي